د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ځانګړی استازی وایي چې کابل د پخوا په شان د واشنګټن په لومړیتوبونو کې نه دی، خو لا هم ورته ارزښت لري. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې امریکا د خپل امنیتي اندېښنو په خاطر د افغانستان پر فضا استخباراتي او ډرون څارنې ته دوام ورکوي. خلیلزاد همداراز ویلي دي چې د باګرام هوایي اډه کولی شي د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د امریکا اوسنی سیاست بیا د افغانستان پر وړاندې یو بیل مسیر خپل کړی دی. هغه دا دی چې تر اوسه پورې د امارات حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د مرکزي بانک پیسې یې کنګل کړي دي. بشري مرستې پر افغانستان باندې پرې شوي دي او تازه هم د افغانانو لپاره ویزې بندي کړي دي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې په څو مهمو پوښتنو باندې تمرکز کوو. څنګه کیدای شي چې د فصل سیاست پر وصل باندې بدل شي؟ د ستونزو اساسي ریښې چیرته دي؟ څنګه کیدای شي چې امریکا ته قناعت ورکړل شي تر څو بیا ځلې افغانستان ته راشي، خو دا ځل په پوځي جامه کې نه بلکې د سیاست او د ډیپلوماسي په جامه کې. سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشئ. تاسو ته د خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو په مرکزي سټوډیو کې ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی موین ګل څمکنی صاحب، د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی عبیدالله بهیر صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی سمیع الله احمدزی صاحب. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلئ. څمکنی صاحب، غواړم چې بحث تاسو سره پیل کړم او دغه وروستۍ پوښتنه چې ما په مقدمه کې وکړه غواړم چې هماغه پوښتنه تاسو شریک کړم. څنګه کولی شو امریکا ته قناعت ورکړو چې بیا ځلې افغانستان ته راسي، د جګړې او د جنګ او د پوځي جامې په قالب کې نه بلکې د سیاست او د ډیپلوماسي لپاره؟ مهرباني. د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ته او دواړو قدرمنو ځوانانو استادانو ته سلامونه وایم. هدف دا دی چې امریکا چې دلته 20 کاله په افغانستان کې پاتې شوه، بیا د 2007 کال کې چې کله په دوحه کې دفتر پرانیستلو، دغه دفتر مادي نه و او علاوه د دې نه په 18 میاشتې بحث شوی دی د افغانانو او امریکایانو په ترمنځ. نو امریکا به خامخا داسې دستاویزات په لاس کې لري چې هغه به تر ټولو پټ وي، ځکه په هغه وخت کې چې کله د بایدن دوره راغله، د دفاع وزیر، د بهرنیو چارو وزیر او خپل همدغه زلمی خلیلزاد د درې واړه استهزا کړل کانګریس. بالاخره په همغه ځای کې د زلمی خلیلزاد شرط او چې د تړلو دروازو تر شا او بله مسله دا وه چې دغه سند به نه تکثیروي کانګریسمنو او سناتورانو ته. په دې باندې توافق وشو. بالاخره دوی خپل امریکایانو ته دغه توضیحات ورکړل. نو دا په دې معنا ده چې دا سند خو ډېر مهم دی، نو چې دومره چې د یوه کانګریسمن په لاس کې نه ورکوي، طبعا په دې کې به داسې څه موارد پکې وي چې هغه به ډېر مهم وي. نو امریکایان که راځي د دفتر د خلاصولو هیله ترې کوو، نو دوی به تر دغه عنوان لاندې به درته وایي چې موږ 11,000 عسکرو ته ضرورت لرو چې د دفتر وساتو. دا یې په عراق کې هم کړي دي، په نورو ډېرو هېوادونو کې یې کړي دي. علاوه د دې نه په یغو زمایمو نه چې تر اوسه پورې ټوله ګونګه فضا خپره وه، بالاخره ده په د خپلو خبرو کې دا هم تایید کړه چې دا زمایم شته. ممکن ځنه زمایم ځنه یې داسې وي چې مهالویش به دې وتلو وي او خط سیر به دې وتلو وي، ځنه داسې کیدای شي چې په هغه کې به حضور د امریکا چې په څه بڼه به وي دلته. نو که امریکایان تا ته دی په خپله په ملکي دریشۍ کې راځي، نو د ځان د حفاظت دپاره به خامخا د ځان سره یو قوت راولي. اوس نو په کار دا دی چې مونږ هغه خپل ارزښت ته په کاتو سره افغانستان اوس د تېرې پیړۍ په شان نه دی، د اویایمې اتیایمې لسیزې په شان نه دی. اوس افغانستان ته شرق و غرب دواړه په ډېر قوت سره اړتیا لري. دوی غواړي چې افغانستان د ځان سره ولري. امریکا به خامخا راځي، همدغسې به لکه څنګه دي چې وویل په شخصي کلیو کې به راځي، خو د ځان سره به یوه قوه خامخا راولي چې په د ځان ساتنو دپاره یې حفظ کړي دلته. ډېره زیاته مننه کوم. بخیر او سلامت اوسئ. استاد خلیلزاد وایي چې کابل د پخوا په شان د واشنګټن لپاره ډېر زیات لومړیتوب نه لري، خو ورته ارزښت لري. د دغه سیاست روایت څه دی؟ یعنې امریکا ډېر محتاطانه مخ ته ځي، وضعیت ګوري تر څو وضعیت ته په کتو بیا خپل اجرات وکړي.
سلامونه نیکې نیازي صاحب محترم، تاسو ته تاسو ډېر دروند مېلمنو ته او خواږه لیدونکو ته اول خو زه امریکا خپل اندېښنې لري. هغه یو مقوله ده چې پلان نه درلوشتل هم یو پلان ده. نو دا پیام ورکوي چې د افغانستان اولویت د امریکا لپاره، بالخصوص د اوس کوم موضوعاتو کې چې امریکا درګیر ده په هغې کې افغانستان ډېر اولویت نه لري. بل د بده مرغه موږ د امریکا سره په داسې یو پړاو ته ننوتي وو چې هغه د یو تقابل سیاست ده او د تفاهم سیاست نه ده. هغه مثلا موږ په هغې وخت کې سره کینو، کله چې د دوی بندیان موږ سره بند وي، بیا دوی راسي دلته یو معامله وسي، بیا لاړ سي. دا خبره له دې راکړه ورکړه نه مخته لګیا ده نه ځي چې یو غټ مفاد په اړه بحث وسي، خبره وسي. بس هغوی خپل کار لګیا دي باسي، نور ماوتا د انګلیسي په اصطلاح د یو دست فاصلې کې ځان سره ساتي. نو د دغه جینه راوتل پکار ده، ولې چې که وغواړو ونه غواړو امریکا ابرقدرت ده د جهان او امریکا سره اړیکې ساتل خپل ګټې لري او نه ساتل ځینې نقصانونه لري. مثلا پاکستان د همدغې فرصت نه په استفادې چې امریکا علاقمند نه ده په افغانستان کې، لاړو خپل عسکري اقدام یې وکړو د افغانستان پر ضد. دا که امریکا سره ما او تا اړیکې دومره وي چې امریکا مفاد دلته خوندي و، هغوی به ورته ویلي و چې نه ته به برید نه کوې، دلته د ما هر ډول تفاهم چې روان ده هغه د پښو لاندې کیږي. یو اړخ. بل اړخ دغه ده چې وغواړو ونه غواړو په د معادنو او د تجارت په برخه کې امریکا ډېر غټ اثر رسوخ لري. بیا په نړیوال سټیج باندې د ډیپلوماسي او د نړیوال اړیکو نگاه نه هم امریکا اوس چې ما او تا په رسمیت څوک نه پیژني، حکومت هم هغه یو اړخ یې همدغه ده چې امریکا دروازې ته ولاړه ده. دې ته په انګلیسي کې ګیټ کیپینګ وایي چې د ګیټ سره ته ولاړ یې او نور خلک هم نه پرېږدي چې اقدام وکړي. نو ټولو په نظر کې نیولو سره د امریکایانو شتون دلته په افغانستان کې به ګټه ورسوي، عسکري شتون یې نه. دلته دا خبره بالخصوص د بګرام خبره چې یادېږي، دا ګوري بګرام شاید د ټرمپ خپله مفکوره نه وي. بګرام ته دا مفکوره د بل خوا نه ورکول سوې ده چې والا دا بګرام د اسې خالي پرېښودو، دا خو درته مهم ځای ده. اوس دلته منطق بیا څه جوړېږي؟ منطق دا جوړېږي سبا ته زه او ته امریکایانو سره هره خبره وکړو، په هغې تفاهم کې به هغه د بګرام غوښتنه کوي رانه. او د بګرام غوښتنه داسې یو شی ده چې هغه امارت اسلامي په هیڅ شکل ډول قبول کولی نسي، ولې چې اصل د جهاد د پښو لاندې کیږي. د وړ عسکر نه نیولی تر امیر المؤمنین پورې هیڅوک دا تفاهم او تنازل کول، ولې چې ته 20 کاله په همدغې په سر وجنګېدی چې اشغال به نه وي، خارجي عسکر به نه وي دلته، او ته دلته بیا ورته یو عسکري اډه ورکړې. نو موږ خلیج نه یو، موږ دا نور هیوادونه نه یو چې دغه تنازل وکولی سو. بالخصوص د موږ د دوی جنګ هم ډېر نوی ده او خولې خوند هم سره خراب ده، بجای دې نه چې موږ ورسره یو عسکري پیشرفت وکړو. خو که دوی راځي دلته خپل سفارت برته فعالوي، که هغې سره څه هم امنیتي ځواکونه دوی ورته ضرورت لري، هغه ډیپلوماتیک نورم ده په جهان کې چې د هغې عسکر به وي، خو د هغې وظیفه خاص مشخصه معلومه ده. هغه به د ما تا په کوڅو کې نه ګرځي، هغه به ما او تا په نړیوال سیاست کې دخیل نه وي. چې زموږ سفارت په افغانستان کې د نړۍ په کچه ډېر ستر سفارت دی په کابل کې، که موږ د دغه سفارت د ساتلو لپاره یو شمېر ځواکونو ته اړتیا لرو چې دوی هم باید په کابل کې ډېره سي او چېرته ځای پر ځای اوسي. موږ تقاضا کوو د بګرام مثلا د امریکا په روایت باندې دا اډه موږ مخکې هم جوړه کړې، اوس سره بلد یم جغرافیه او محیط سره موږ غواړو چې دا وساتو، صرف دغه طریق نه مثلا خپل سفارت وساتو یا ځینې مؤسسات چې زموږ د فعالیت تر چتر لاندې دي، بیا څنګه ډیل کیدای سي؟ خو دا خو ډېر په طریقو باندې دا وړاندیز کیدلی سي او مختلف شکلونه ورکولی سي. خو تاسو خو سفارت لیدلی دلته د امریکا، دا خپله نیم بګرام ده، خو همدلته که نسي جایدلی نو ولا که په بګرام هم ورته کافي وي. خبره دلته د باندې د تصور هم ده، د دیني روحیه هم ده. ته چې بګرام که ورته د چکن شاپ لپاره هم ورکې، هغه بیا هم تا پر ضد استفاده کیږي چې اخر ته لاړې هغه بګرام چې یو سمبول د امریکایي اشغال، هغه برته ورکول هغه یو ماته قبولول ده. نو دلته دا احساس شته دلته په چارواکو کې، هغوی پوهیږي چې دا سره کرښه ده، دا هیڅ تنازل نسي کیدلی د امریکایانو سره د بګرام په سر. نو بجای دې نه چې د ټرمپ نور پام بګرام ته ورکو، باید توجه بلې خواته واړو، ورته چې د بګرام نه تیر سه، راځه زه ورته نور استخباراتي همکاري وکړو، راځه دلته معادن سته، دلته تجارتي فرصتونه سته، دلته تا لپاره یو ډېر ښه سټیج ده د مرکزي اسیا پورې، دلته د شرق د چین او د روس لپاره راسه، دلته ډیپلوماتیک شتون ولره، خو هغه نظامي فعالیت چې تا دلته یو وخت کې لرله
یو اصل به یاد ساتو چې ابدي دشمن هیڅکله نه وي. امریکا سره جنګ و، امریکا 20 کاله اشغال وکړو، هغه ختم سو. اوس به یو لاره پیدا کوو چې د هغوی ګټې هم محصونې سي دلته او زه او تو هم د خپل جهاد د پښو لاندې نه کړو. اجوای دوستي او دښمني دایمي نه ده، فقط ګټې چې دایمي دي. ډېره زیاته مننه کوم. احمد ظاهر صاحب، تاسو باندې څنګه کولی شو چې امریکا ته قناعت ورکړو، افغانستان حکومت دا قناعت ورکړي چې بیا ځلې افغانستان ته راسي، نه په پوځي جامه کې بلکې د سیاست او د ډیپلوماسي په جامه کې یو نوی باب د اړیکو پرانیستل سي د کابل او واشنګټن ترمنځ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګورې، خلیلزاد په خپله مرکه کې ویلي چې زه د امریکا د حکومت رسمي استازی نه یم او هڅه مې دا ده چې د کابل یا د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ دغه کوم مشکلات چې دي دا حل کړم. ګوري، زلمی خلیلزاد په امریکا کې د رنډ فکري خونې غړی ده او د رنډ فکري خونه په امریکا کې یوه تر پخوانۍ او قوي فکري خونه ده. دغه فکري خونه چې د رنډ فکري خونه ده، د جنوب د اسیا، د منځنۍ اسیا او همدارنګه د خلیج هیوادونو ډیپلوماسي پر مخ باندې وړي. دوی په دغه منطقه کې اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایل څاري. نو په دې اساس باندې کله چې د رنډ فکري خونې کومه ستراتیژي او پالیسي د دې منطقې لپاره جوړیږي، دا د امریکا د ولسمشر دفتر، د کانګرسمینانو ته د دفاع وزارت دفتر او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته رسیږي. نو په دغه پروسه کې چې اوس جنوب د اسیا ده او افغانستان د جنوب د اسیا په محدوده کې موقعیت لري، زلمی خلیلزاد د رنډ فکري خونې طرح ده، یعنی پراجیک منیجر ده. دغه پروژې په منطقه کې زلمی خلیلزاد منیج کوي. کله چې زلمی خلیلزاد دلته راځي او دی وایي چې مونږ د باګرام اډه یا سفارت چې کله نیسو نظامی ځواکونه راولو او همدار اقتصادي مسایل مطرح کوي، نو دی د رنډ فکري خونې لپاره پالیسي جوړوي او دغه پالیسي د امریکا په حکومت باندې بیا عملي کیږي او تاثیرات غورځوي. اوس چې زلمی خلیلزاد دغه درې مسایل مطرح کوي، نو دا به د امریکا د حکومت پالیسي ګرځيږي. یعنی هغوی به که چیرې د اسلامي امارت سره تعامل غواړي، هغه به پر همدې مسایلو باندې مشروطه وي. یوه به دا وي چې امریکا ته دوی د باګرام نظامي اډه ورکړي. که چیرې دا کړنه نه ترسره کیږي، نو اسلامي امارت ته وایي چې تاسې کولی سئ موږ ته سفارت راکړئ او د سفارت د امنیت د تامین لپاره موږ نظامي ځواکونه راولو. دا چې باګرام نیسو، غیر له دې نه چې امریکایي سرتیري دې راسي، مختلفې نورې لارې هم لري چې قطري سرتیري دې راسي، مثلا ترکیې ته دې ورکول سي، ترکي سرتیري دې راسي، باګرام دې ورته ورکول سي. مهمه مسله دا ده چې د امریکایي محور ته وغورځېږي، یعنی د شرقي محور په سلطه کې پاتې نه سي، یعنی امریکایي محور له دې منطقې نه استفاده وکړي. هغه څه چې لا تر اوسه اسلامي امارت دا نه ده منلې. دریم باز دا ده چې دلته دوی اقتصادي مسایل هم ډېر مطرح کوي، ځکه دوی نه پرېږدي چې اسلامي امارت د تنها د شرق په محور کې اوسیږي. اوس د ټاپي پروژه هم روانه ده. د ټاپي د پروژې بحث چې د ټوله شرق محوره ده، مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو نه راځي، په منطقه کې پلي کیږي. د زلمي خلیلزاد یوه طراحي چې اقتصادي طراحي هم دوی هغې لپاره کوي، یوه طراحي دا ده چې دوی کوشش وکړي چې مثلا د ټاپي پروژې تخنیکي چارې د سعودي ته وسپارل سي یا د یو بل خلیجي هیواد ته وسپارل سي، تر څو دغه پروژې په داخل د افغانستان کې مطلق په شرقي بلاک په کنټرول کې ونه اوسیږي. دا داسې طرحه کې چې امریکایي محور ته وغورځېږي، چې خلیج ته که چیرې دا مسله غورځي، نو په هغه وخت کې دا امریکایي محور ته غورځي. اوس چې زلمی خلیلزاد دلته راغلی او دغه څه مطرح کوي، دا پروسه به په هغې فکري خونه کې څېړل کیږي او د هغې فکري خونې د استراتیژي په لحاظ باندې به بیا د امریکا ولسمشر ته هم رسیږي، کانګرسمینانو ته به هم رسیږي، داخلي خارجي وزارت ته به هم رسیږي او د دفاع وزارت ته به هم رسیږي. او دوی به په راتلونکي کې د همدې فکري خونې په اساس باندې مخکې ځي. دوی مخکې پالیسیانې مثلا د افغانستان د جنګ په هکله باندې هم دغه پالیسیانې دوی جوړې کړې وي او اوس دغه د ټاپي پروژې په اساس باندې چې کومه پالیسي جوړي همدغه فکري خونې جوړي. ډېره زیاته مننه کوم. سمکنی صاحب، اوس چې ګورو امریکا په یو ډول ډېر زیات پالیسي او کرکټر یرغلیز حالت ځان ته خپل کړی ده. هغه د ایران ته هم ګواښونه کوي، هغه د نن هم شاهد یو په وینزویلا باندې هم برید کړی ده. همدا سیاست به د ټرمپ حکومت کې دوام پیدا کوي او ښایي هم د افغانستان پر وړاندې هم غوره کړي. ستاسو په دا چې په امریکا کې د واکونه په څه ډول تقسیم دي او څوک اخیری تصمیم نسی، هغه ټرمپ نه دی. د امریکې په کانګرس کې او په سنا کې چې کوم 502 غړي دي، هغه د بهرنیو اړیکو کمیټه چې کومه ده، دا هغه ډېر مهم رول لوبوي. د هغه نه وروسته چې هغوی هر څه وکړه بیا پینټاګون ته سپاري، پینټاګون عمل پرې کوي. رئیس جمهور ممکن یو 10% په د چارو باندې دی واک ولري. نو امریکا خو د تاریخ په اوږدو کې
ټول عمر یې په همدې تېر کړی چې ونیسه ووژنه او رچاپای که او مواد ترې یوسه. نو معلومیږي خو داسې چې اوس د وروسته له هغه نه داسې یو حالت را بدل شو چې کله پوتین او ترامپ په الاسکا کې سره ګوري، بالخصوصا په الاسکا کې هغه ځای کې دوی په شخصي ډول دواړه خپل منځ کې بحث کوي. د هغې نه وروسته د لار نقشه چې دی بیخي متفاوته شوه. نو د اوکراین په مورد د ترامپ هغه طرحه چې جوړه شوه په هغه کې هغه مادې چې وي هغه ټوله د روسانو په ګټه وي، بیا اروپایي ټولنې هم په دې کې عکس العمل وښیلو، خو هغه دومره ارزښت نه لري. د وینزویلا دپاره قوتونه راغلل، په هغو باندې حمله وکړه چې مادوره یې د ځان سره ویل کېږي چې ښځه او دا یې یوړل. همدغسې د ایران دپاره مشخصا وویل چې که چیرې تاسې د احتجاج کوونکي ووژنئ یا 1000 ورکړئ زه مداخله کوم. نو دغه د څه چې کېږي دا د یوې برنامې په شکل باندې کېږي. ممکن دا د پوتین او د ډونالډ ترامپ ترمنځ په دې باندې ورله مخه پرېکړه شوې وي او اوس عمل پرې کوي. ډېره زیاته مننه کوم بهي صاحب. ګورو چې امریکا ایران ته ګواښ کوي، په مادرو باندې هم حمله وکړه په وینزویلا باندې، هلته ویل کېږي چې هغه سړی هم نیولی دی له مېرمن سره یې. بالاخره د امریکا اوسنی سیاست د نړیوالو پر وړاندې څه ډول دی او بیا افغانستان په کوم نقطې کې موقعیت لري؟ د امریکا اساس د قوانینو چې چا لیکلی ده چې دوی ورته بنسټ کېښودونکي پلاران وایي که نه، فاونډینګ فادرز اف امریکا، د هغوی په منځ کې یو اساسي بحث دا او د قدرت بحث و چې تصمیم به څوک نیسي او د تصمیم لپاره باید غواړي چې یو تقسیم د وظایف وسي او هغوی تقسیم د وظایف هم دا د اجرایوي او مختلف بخشونه چې هغې کې قضام او دوی لکه یو مسلط جوړ کړی او چې دا به په دې نظارت کوي، دا به په دې نظارت کوي. یو تصمیم نیولو لپاره مثلا د امریکا د جنگ تصمیم رئیس جمهور حق نه لرو چې جنگ یو شروع کړي، هغه به یې واردتو د کانګرس نه به یو بل پاس کېدو، هغه به بیا سنام تصدیق کو، بیا به رئیس جمهور تصمیم نیو. بیا د 9/11 نه بعد دوی یو تغییر راوست چې پیټریټ اکټ ورته وایي چې هغه یو شینګ د دیکتاتوري لري، هغه د اضطراري قانون و. اضطراري قانون کې رئیس جمهور ته حق ورکو چې هغه پریزیډنشل پاور نه استفاده کولی سي او هغې نه یو جنگ اعلانولی سي، شروع کولی سي، چې په هغې کې لړۍ کې د عراق جنگ هم و. نو او اوس دغه وضعیت ته په کتو د ایران او د وینزویلا، خو بیا یو بل اړخ دغه ده چې عموما په حکومتو کې شا ریاست چې ورته وایي چې هغه استخبارات وي، هغه عسکري بخش وي، هغوی اکثره وخت تصامیم نیسي، بالخصوص د جنګي تصامیم سی وي. بیا د پاپولیست حکومتو یو اړخ دغه هم ده چې پاپولیست حکومتونه د همدغه ریاست کمزورولو لپاره راځي. هغه وایي چې نه، تا بد کړي دی دا دومره وخت، اوس ما په لاس کې واک ده، زه د ولس نمایندګي کوم او زه به تصامیم نیسم. او ټرمپ ټوله هڅه هم دا ده چې اجرایوي لږ منزوي کړي او مقننه منزوي کړي، قضا منزوي کړي. نو هغه غواړي چې واک مطلق د دې په لاس کې وي. او بیا خو د امریکا تاریخ او بیا ځینې لیکوال لاندې دا وایي چې هیوادونه سي دي، هیوادونه هم لکه اشخاص غوندې شخصیتونه لري. نو د امریکا شخصیت هم دغه د بدماش شخصیت پاتې سوی ده. ګورې د نوم چامسکي نه نیولی جفري ساکس او مرشایمر د دې کتابونه چې ولولي، هغه دا تاریخ بیانوي چې دوی د سوړ جنګ په جریان کې امریکا څومره حکومتونه ړنګ کړو. اول ته په اساس کې خو به درته ویلي چې دلته خو موږ د کمونیستانو نه ډاریږو، چېرته چې کمونیستي حکومت راسي هغه له منځه بیایو. خو مطلق هڅه ټوله د امریکا د منافعو وه چې چېرته د امریکا منفعت دا محسونه وه، هلته به دوی تلو، هغې سره به همکاري کوله. چېرته چې به په خطر کې وه نو د خپل اثر رسوخ د غټولو لپاره. اوس چې وینزویلا غوندې یو هیواد چې هغه د ټرمپ تقاضاوې نه مني، هغې سره بیا جنګ کولو تیار ده. د ایران خبره، ایران کاش د ټرمپ خپل شخصي تصمیم و. د ایران په اړه د هغې ټول تصامیم د صهیونیانو نه او د اسرائیل نه راځي. نو د موږ تاسو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې که امریکا رښتیا هم مداخله وکړي په ایران کې، او اوس به ته مداخله څنګه کوې؟ جنګ کولو لپاره خو به زه ته به بمباري وکړي، خو عراق کې تا عسکر ته ضرورت لرو. ته آیا دومره عسکر راوستلو ته تیار یې؟ آیا ته یو بدیل نظام لري چې هغه په ځای کې راولې؟ هغه دومره نظام به محبوب وي چې ولس شا پسې ولاړ سي؟ او بل دلته ته یو بل خطر جوړوي. نیازي صاحب دې ته متوجه اوسئ،
نن زه او ته غریب لوږي کسان راوځو په ایران کې په تهران کې مظاهره کوو چې قیمتي ولې دومره زیاته ده ټرمپ سیده اعلان وکړي چې دلته خو حالا موږ برنامه لرو او حکومت نوره دوسیه د ما او تا په خلاف غټوي چې ته خو د امریکا لپاره لګیا کار کوې نو د ما او تا ډېر ملکي غوښتنې هغه یو استخباراتي لوبې ته واړي نو دلته ایرانیانو ته هم ته خطر لګیا جوړه نو دا لوبې د امریکا نوي نه دي دا د ازل نه روان دي او امریکا ځان ته استثنا ورکوي وایي نړیوال قانون باید حاکم وي تر هغو پورې زه کوم کار نه کوم په هغې وخت کې دا مستثنا ده د حقوقي محکمې چې د آی سی سی او آی سی جی او د اقلیم تغییر تصمیمونه په دې ټولو کې امریکا نشته امریکا وایي چې تاسو په خپل منځ کې کوئ زه درنه مستثنا یم او بیا په جنګو کې هم همداسې ته فکر وکړه چې کوم بل هېواد همداسې بمباري یو حکومت یې ړنګه کړې وه نن به د غرب چغې چیرته روانې وي خو چې امریکا یې کوي ټول ورته چوپ ناست دي نو ځکه وایم چې دا دومره خطرناک ده چې له دې سره دښمني نه ښه دا ده چې یو لاره ورسره پیدا کړو سره وچلیږو بجای دې نه ثبات ما او تا ته هم پام سي او د ما او تا دا لږ ثبات چې راغلی ده دغه ثبات هم له لاسه ورکړو په خیر او سلامت اوسئ احمدزی صاحب داسې یو پیچلي سیاستونو سره چې امریکا یې لري څنګه افغانستان ورسره لوبېدلی شي څنګه اماراتو سره یوه لاره وړی شي ښه اول خو نن چې امریکا په وینزویلا باندې کوم عملیات وکړل دوی اعلان وکړ چې موږ په وینزویلا باندې عملیات کوو دغه عملیات د امریکا د دلتا فورس یا د دلتا ځواکونه ترسره کړل دا هغه ځواکونه دي چې دوی البغدادي او په اسامه بن لادن باندې عملیات ترسره کړي ول ځانګړي ځواکونه دي د دلتا په نوم باندې دوی کله چې دغه عملیات وکړ او د وینزویلا ولسمشر د ټرمپ په اصطلاح چې لا تر اوسه نړیوالو رسنۍ خبرو یې دغه نه ده تایید کړې چې واقعا د هغه اختطاف سوی یا د تښتولی خو دوی ویلې چې هغوی موږ له دې ځای نه وي وړل یعنې دا په دې معنا باندې چې امریکا څو ورځې مخکې خپله نوې امنیتي ستراتیژي اعلان کړه چې ترسره اعلان یې کړل د نړۍ لپاره دوی اوږده یا اوږدمهالي جنګونه نه کول یعنې دغه ستراتیژي چې اوس دوی دا کس وتښتاو دا د 2026 پالیسي ستراتیژي ده د 2026 کال یعنې مخکې کومې پالیسیانې چې وي هغه به نورې نه تکراریږي اوس ګوري امریکا چې کله دغه کس وتښتول سو د یو سر پرې کېدلو باندې کېدلی سي چې دوی هلته خپلې ګټې تامین کړي اوس مادورو لاړه ممکن دوی هلته داسې یو حکومت رامنځته کړي چې دوی ګټې تامین کړي نو کله چې د یو سر په پرې کېدو باندې کېږي چې خپلې ګټې تامین کړي نو ولې هغه کې ډېر نظامي حرکات وکړي پوځیان راولي او غټ مصارف وکړي نو له دې نه وروسته که چیرې دغې پروسې کار ورکړه امریکایان وتوانېدل چې په وینزویلا کې د مادیرو د له منځه وړلو نه یا د هغه د بندي کولو نه داسې حکومت رامنځته کړي چې دوی منافع تامین کړي نو په هغه صورت کې به راتلونکي د ایران لپاره هم همدا مسله وي چې 2-3 سره پرېکړه حکومت خپله تغییرېږي نور به اوږدمهالې جګړو لپاره نه داخلیږي که په بل ځای کې هم غواړي دوی به افراد ټارګېټوي چې دغه افراد ختم کړي د وینزویلا غوندې پالیسي جوړېږي او ته کولی سي چې خپلې منافع تامین کړي دوم بحث دا ده چې نړۍ ته داسې ښیي چې ګوره وینزویلا د روسیې او د چین نږدې متحد هغو سره نږدې اړیکې درلودې او د امریکا په چتر کې نه راته نړۍ ته داسې ښیي چې روسیه چین لا تر اوسه په دې حد کې نه دي چې له موږ سره د ډګر ووي یا د له موږ سره د ټکر رامنځته کړي ځکه موږ او تاسې وینو چې د هغه متحد دی له هغه مملکت نه په 100 ساعتونو کې اختطاف کوي چې زه نه پوهېږم چې د چین او د روسي ولسمشران ممکن د ټرمپ له خبرداري نه خبر سوی چې سړی متښته او دوی به له هغې نه مخکې هم نه خبر یعنې دغسې نړۍ ته ښیي چې لا تر اوسه دوی په دې کچه کې نه دي تاسې باید د موږ تر چتر لاندې راسئ منطقه دې ته نه ده جوړه درېم بحث دا ده چې نړۍ پر دې فکر باندې ده چې سوق قطبي ته نړۍ بوځي یعنې له امریکایي محور نه خلاصه کړي نو دا مسایل داسې کوي چې ذهنونه ځپي افکار ځپي او هغه مفکوره ځپي چې وایي چې سوق قطبي نظام دې رامنځته سي سوق قطبي نړۍ دې رامنځته سي ځکه امریکا اوس هم دومره ظرفیت لري چې د هغوی د لوی قدرتونو لوی ځواکونو د لوی قدرتونو نږدې متحدین له خپل مملکت نه اختطاف کړي او وایي چې واشنګټن ته یا بل هیواد کې محکمه کړي د دې ځای نه بوځي نو تاسو پوښتنې ته راځم چې له امریکا سره څنګه کولی شو چې هوکړې ته ورسېږو موږ د امریکا پالیسي ویلې د امریکا پالیسي د اوس لپاره همدغه پالیسي ده چې دوی پر همغو محورونو باندې تاکید کوي اوس موږ څومره کولی شو چې له امریکا سره په دغو مسایلو کې داسې یو حالت رامنځته کړو چې نه ملي غرور ټپي سي او نه له امریکا سره ټکر ته لاړ سو چې دا ډېره مهمه مسله ده اوس څنګه موږ دا کار ترسره کولی سو اوس موږ نسو کولی چې امریکا ته د باګرام اډه ورکړو دوی ته دې وسپارو خو داسې یو امکان لري چې مثلا ترکیې ته د یو لوجستیک په اساس باندې ورکړو
ورکړو یا قطر ته یو لوجستیکي مرکز په اساس باندې ورکړو، خو امریکا ته مشخص نشي ورکولی ځکه چې بیا سیمه دې ته زمینه مساعدوي چې امریکایي اشغال اوس هم موجود ده او بیا دلته جګړې ته یو بله زمینه مساعدېږي. همدارنګه د سفارت په کچه باندې موږ له دوی سره خبرې کولی سو چې دوی د دلته سفارت خلاص کړي. دوی د ځواکونه کسان دي راولي خو هغوی نظامي کسان غواړي، که په ډېر تعداد هم راولي ډیپلوماتیک نظامي ونه اوسېږي دا مسله حل کېږي. د هغوی مسله دا ده چې هغوی نظامي حضور غواړي، یعنې لا تر اوسه فوکس پر دې باندې ده چې نظامي حضور په افغانستان کې پیدا کړي. نو دغه نظامي حضور موږ له درېمو هیوادونو سره کولی سو، د ترکیې له لارې، د قطر له لارې، چې داسې یو فضا رامنځته کړو چې نه مثلا د مونږ دغه شل کلن جهاد له خنډ سره مخامخ کړي، نه د اسلامي امارت داعیه کمزوري کړي او نه له امریکا سره په ټکر کې واقع سو، ځکه چې له امریکا سره ټکر هم یو خطرناک ټکر ده. بل بحث دا ده ګوري چې امریکا وغواړي هغه کړنې ترسره کولی شي. تاسو وګورئ چې نتنیاهو د لاهې محکمې په دې تورن کړ چې بشري حقوق کړنې ترسره کړي، خلک یې وژلي دي، دی باید د لاهې محکمه کړي. نو خلکو داسې فکر کوي چې هغه د لاهې محکمه څنګه نیسي، خو مسله دا ده چې دغه تر څنګ امریکا ولاړه ده. که امریکا ولاړی ورسره نه امریکا کولی شي چې خپل دفتر نه د لاهې محکمې ته وسپاري. ډېره زیاته مننه کوم. خیر و سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، ورځو لنډې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. ښه سمکنۍ صاحب، یو اساسي پوښتنه چې ما محمدي صاحب څخه شریکه کړه هغه دا ده چې بالاخره څنګه کولی شو چې امریکا سره یوې هوکړې ته ورسېږو، چې یوه اساسي پوښتنه هم د دغه بحث هم دا ده. نو اول زه بیا دې ته راګرځم چې موږ د دوی سره څه ډول اسناد په دوحه کې لاسلیک کړي دي. لا تر اوسه پورې هیڅ افغان په اړه معلومات نه لري. نو که هغه 3 ورقې خو وي چې په رسنیو کې خپارې شوې، هغه خو نو په دغه 13 میاشتو کې دومره کم مواد خپرېدل دا خو هیڅ لازم هم نه وه چې دا خپاره کړي وی. خو بیا هم مسله دا ده چې په دغه کې هغه په دغه 3 ورقو کې هم چې د موږ تاسو سره کتلي دي، په هغې کې د حکومت په راتلونکي نوم باندې ماته پرېکړه شوې دی چې نه به امارت وي نه به جمهوریت وي، هغه کې به اسلامي د افغانستان اسلامي دولت به وي. په هر حال چې هر څه وي هغه حکومتونه پوه شه او چارې پوه شه، که حکومت لازم ګڼي چې هغه اسناد محرم وساتي ودې ساتي. خو مهمه دا ده چې موږ له کومه طریقه د امریکې سره یا د کلکې د غرب سره چې بیا د 8 9 لسیزې په شال په منځ کې رانه شو، هوکړې ته څنګه رسېدلی شو، څنګه ډېر دغه نه باید بحث وشي. دغه بحثونه چې کېږي په کار دا دی چې افغانان راوغوښتلی شي، داسې یوه لویه جرګه دایره شي چې لکه دا مانه ده چې سوال وکړو، همدغسې حکومت د 11 نه دا پوښتنه وکړي چې ښه موږ خو تر 10 حده پورې دا موضوع درته راوړه، اوس دغه شاوخوا پیښې هم ګورئ، د 4 کاله ستونزې هم ګورئ، ګرچې موږ اوس ښه یو، ډېر ښه روان یو، خو بیا هم ډېر وخت ووتو، 4 کاله ډېر کم عمر نه دی چې په دې کې تر اوسه پورې موږ د ملګرو ملتونو هغه دایمي چوکي نه ده ترلاسه کړې. نو دغسې چې راوغوښتلی شي افغانان به په دې باندې فکر وکړي. که هغه راونه غوښتلی شي دولت هر اقدام وکړو، ممکن دا دی چې بیا به عکس العملونه یې خامخا وي، او که ملت ورته ووي، حتی که ملت ورته ووي چې باګرام ورکم، نو حکومت به په مسؤلیت کې نه وي او ملت به بیا د خپلې پرېکړې نه مطلق ډول سره به دفاع هم ترنه کوي. خو دا غوښتنې ډېرې متضاد و متناقض هم دي یو بل سره. مثلا که امریکا ووایي چې زه باګرام غواړم، دې خوا ته دا ټول داعیه د امارات د هغه مبارزې د وسلوالې مبارزې تر پوښتنې لاندې، ځکه ووایي چې دا زه نه در کومه، او خو د بیا امریکا قناعت ورسره نه کوي. یعنې څنګه کیدای شي چې دا د متضادې غوښتنې یو توافق یو تفاهم ته لاړې شي؟ خو همدغه ومې ویل چې هر وخت چې د ملک د برخلیک موضوع شي، نو ته مجبورېږي چې ته به د خپل ولس نه پوښتنه کوي. اوس لکه د موږ او تاسې کورونه به وښیو، په کور کې مشر خو معلوم دی، اول درجه دویمه درجه مشران معلوم دي. کله چې یوه موضوع پیچیده حالت ته ځي، عواقب بیا خطرناک وي، نو هغه د کور مشر کوشش کوي چې دا ټول سره راټول کړي، د پلرینې متعلق خلک کړي، ګرچې هغه به سره جدا وي د کورونه،
خو د یوې لویې خبرې دپاره یې راغواړي نو په هغه کې دوی د مشر ته واک او اختیار ورکوي چې ته څه ډول فیصله چې تا په دغو عرصو کې که په دا دې وکړه موږ درسره موافق یو نو اوس موږ کولی شو که اوس زه ووایم چې په دا ډول دې شي هغه نو ممکن حکومت ونه مني که ووایم چې په دا ډول شي ممکن ولس یې ونه مني یا یې امریکا ونه مني مثلا ځان به درته وښیم خو که چیرې موږ او تاسې د 4 نفره په یوه خبره کې سره متفق شو بیا هغه وزبینه وي وزن لري بیا نو د دغې په خاطر موږ اړتیا لرو یعنې ولس ته مراجعه یوه غوره لاره ده یقینا تر ټولو دا ډېره مهمه ده بغیر له دې نه به موږ همدغسې حالت کې ولاړو ډېره زیاته مننه کوم استاد کله چې دغه موضوع ډېره سترې غټې جنجال البته یوه غوره لاره چې ډېر زیات تحلیلګران یې پیشنهاد کوي هغه دا چې باید وایي د اعتماد سازي لپاره ګامونه پورته سي ورو ورو بعضې اقدامات ترسره شي تر څو د اعتماد فضا جوړه سي بیا هغه سترې موضوع لپاره خبرې اترې پراخې سي مثلا یوه لاره یې دا ده چې بندیان آزاد سي تر څو د امریکا باور زیات سي یا د امریکا له سیالانو سره دومره اړیکې نږدې نه شي چې د امریکا بې باوري رامنځته سي موافق یاست داسې نظرونو سره دلته څو موضوعات دي نیازي صاحب یو خو تاسو چې ته اشاره وکړه دې ته ګډ ویل جسچر ویل کېږي چې ته یو چا ته خپل حسن نیت ښکاره کړي که نه ځینې ګامونه ته اخلي چې هغې کې ته د څه د تمه نه لرې د یو شی په جواب کې خو ته داسې ګامونه اخلي چې هغې ته دا روحیه ورکوي چې ګوره زه در سره تقابل ته نه یم خوشحاله او زه غواړم تا سره یو څه نه څه تفاهم ته ورسېږم دوه مهم موضوعات دي دلته یو موضوع د ټراک 1.5 ډیپلوماسي ده چې 1.5 ډیپلوماسي ورته وایي هغه کله چې ما او تا په منځ کې دومره کړکېچ رامنځته سي سره مخامخ سره نسو کېنستلی مثلا تا وزیر خارجه دي ما وزیر خارجه سره نسي کېنستلی بیا په دې جریان کې ته څه کوې چې ته غیر رسمي کسان معرفي کوې او هغوی مخته شاته ځي مثلا د خلیلزاد دلته راتګ خلیلزاد دلته د وزیر خارجه سره کینی هغه درته وایي چې زه رسمي دنده نه لرم نو دا په هغې وخت کې د 1.5 ډیپلوماسي مخته بیایي د دې ګټه بیا دا چې ته سی وصل یې دلته نظام سره هغه سی وصل د هلته نظام سره دا مخته شاته سره ځي پیامونه وړي او یو څه کارخانګي کوي چې زمینه سازي وسي او د دوی مختلف اطرافو په منځ کې یو اعتبار راسي یو ارتباط خلق سي دا یو اړخ ده بل اړخ یې دغه ده چې د لابي کولو اهمیت که نه مثلا زه یو نوی نظام زه راغلم فلاني حکومت سره زه غواړم چې یو ښې اړیکې ولرم ښه اړیکې همدې د 1.5 ډیپلوماسي له لارې خو بل ته هلته کسان پیدا کوې چې په هغې باندې سرمایه ګزاري وکړي او هغوی هلته نظام ته دا وایي چې دا ښه حکومت د دې سره موږ پرمختګ کولی سو مثلا پاکستان څه وکړو پاکستان څنګه هسې منیر ورسېدو ټرمپ ته ورسره عکسونه واخیستل دوی لاړو د امریکا نماینده خاص د شرق الاوسط لپاره ویټکاف د هغې زوی سره اړیکې جوړې کړې هغه زوی یې راوست هغې ته قراردادونه ورکړو هغه سړی زمینه سازي وکړه ویټکاف ټرمپ سره ډېر نږدې ده او هلته اړیکې سره جوړې کړې او دلته بیا خو اسناد راووتو چې پاکستان $1,000,000 په دې مصرف کړي دي چې په امریکا کې د ټرمپ د ټیم لپاره لابي وکړي او هلته پاکستانیان ور ورسوي قرب سیده د هغه خپله ګټه رسوي که نه چې ته یو اکسس ولرې په دې جمهوریت کې چې تیره سوه په دغه کې کوم کس چې به رئیس جمهور ته اکسس لرو هغه به باچا و څوک چې به پخپله ورتلی سو رئیس جمهور ته ولې چې ته یې وارې راست قدرت ته دومره په اساني رسېدلی سې ته ډېر شی کولی سې پاکستان ځان ته دا چانل جوړ کړو موږ تاسو لګیا یو کوشش کوو چې د خلیلزاد په هغې کې یو برخه ده چې دلته یو چانل خلاص سي د موږ دوی په منځ کې خو لا تر اوسه کامیابه سوي نه یو خو په دغې باندې سرمایه ګزاري پکاره ده ولې چې وغواړو ونه غواړو هغې سره موږ دوی منافع سره مشترک لرو په هغې باندې کار وسي هغه سره وپېژنو او ضرور نه ده چې دا یو عسکري رنګ ولري یعنې موږ تاسو بیا یا تکراروم چې موږ خلیج نه یو چې موږ خپل بیسونه نور هیوادونو ته ورکړو چې امریکا یې بل هیواد دی نه ورته ضرورت لرو خو دومره مشترکات پیدا کړو چې په هغې کې د امریکا ګټه هم وي او دلته موږ ملي مفاد هم پکې وي هغه سره وپېژنو مثلا تاسو خبر یاستئ چې امارت اسلامي ډېر داسې ماینونه دي چې چاته په قرارداد نه دي ورکړي او دلته بحث په دې روان ده چې امریکایان به راځي او هغوی به سرمایه ګزاري کوي او دا یو ښه فکر ده چې هماغه تاسو اول کې یاد کړه چې موږ طرف واقع نه سو موږ امریکایانو ته دا روحیه ورنکړو چې زه د چین او د روس انډیوال یم او تا سره ملګرتیا نه کومه راځئ دا طرز مات کو څومره چې موږ بې طرفه پاتې سو په نړیوال سټیج کې همدومره د هر چا سره تجارت هم کولی سو او هر چا سره پیشرفت هم کولی سو ډېره زیاته مننه کوم په خیر او سلامت اوسئ احمدزی صاحب کولی شئ په دغو تکتیکو باندې یو څه امریکا ته قناعت ورکړو ستاسو په ګورئ امریکا داسې په اساني نه راځي تر څو چې هغه په نړیواله کچه باندې د خپلې ماتې تصویر بدل نه کړي ځکه چې دلته په افغانستان کې په دې لسیزه کې
روسانو ماته خوړلې وه، امریکایانو ماته خوړلې وه، او په نړۍ کې داسې یو باور موجود و په داخل د افغانستان کې چې موږ امریکا ته ماته ورکړې، او په حقیقت کې همدا شی ده چې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې. خو اوس امریکا له مختلفو لارو نه کوشش کوي چې دا تصویر بدل کړي، یعنی داسې وښیي چې افغانستان موږ نه یو مات کړي، یعنی موږ د ماتې هغه فکر چې په خلکو کې ده دا درست نه ده. مثلا کله چې روسانو په افغانستان کې ماته وخوړه، دوی چې له افغانستان ووتل، دوی په ډېرو غټو ستونزو کې ګیر سول، اقتصادي وضعیت یې خراب سو، په لارو کوڅو کې غلاوې شروع سوې، خپل اقتصاد یې نسو راټولولی. خو تاسو وګورئ چې امریکایان موږ ته د هفتې 40 میلیونه ډالر هم راکوي. همدارنګه کله چې روسان په افغانستان کې مات سو، تاسو وګورئ چې دوی د اتحاد جماهیر شوروي تر چتر لاندې راغلي ول. خو کله چې له دې ځای نه ووتل، اتحاد جماهیر شوروي وپاشل سو، حتی کریمیا د دوی نه جدا سو، وروسته اوکراین لاړه، دا سیمې ټولې ختمې سولې، له روسیې نه ووتل، یوه روسیه پاتې وه لکه اوس چې پاتې ده. خو تاسې امریکایان وینئ چې د ناټو په چوکاټ کې کوشش کوي چې نور هیوادونه له ځان سره ضم کړي یا نور هیوادونه یو ځای کړي له ځان سره. دریم بحث پکې دا و چې کله روسان ووتل، دوی کورنی سیاست نسو جوړولی، نو له دوی نه بهرنی سیاست پاتې و چې په بهرني سیاست کې د دوی خبرې وکړي. دوی ټول تمرکز په خپل کورني سیاست باندې ول. خو د امریکا بي پلوټ الوتکه اوس هم زموږ په فضا باندې ګرځي. دغه ټولې کړنې د څه لپاره کیږي؟ دا د دې لپاره کیږي چې داسې یو نړیوال تصویر خوروي چې هغه فکر چې تاسو کړی یا چې موږ په افغانستان کې ماته خوړلې، موږ په افغانستان کې ماته نه ده خوړلې، دا تصویر باید بدل سي. دوی وایي چې هر څه اوس هم موږ وغواړو ترسره کولی سو، فضا اشغالولی سو، بشردوستانه مرستې په اوليت کې تاسو وګورئ په کراتو دوی وایي چې کله موږ وتلي یو تر ټولو ډېرې مرستې له افغانستان سره موږ کړي دي. او همدارنګه منطقې ته داسې ښیي چې هغه ماته چې روسانو خوړلې وه منطقه یې پرېښوده، موږ په هغه شکل باندې نه یو، موږ منطقه اوس هم د موږ په لاس کې ده، په منطقې کې اوس هم موږ کنټرول لرو، او دلته اوله خبره باید موږ وکړو، نه تاسې نه منطقه. دا بیا واقعیت لري؟ هغه د استخباراتي څار ته دوام ورکوي، تر ټولو زیاتې مرستې هم واقعا د امریکا وي. دا د همدې لپاره ده که نه چې همدا تصویر بدل کړي، دوی د همدې تصویر جوړولو لپاره یعنې یوازې د خبرې په کچه نه ده، په عمل کې او امریکا خو داسې نه کوي. ګورې د امریکا قدرت داسې ټوک غوندې نه ده چې مونږ وایو چې امریکا قدرت لري او دا چاته ټوکې ښکاره سي. وګورئ د پاکستان ولسمشر او پوځیان په میلیونو ډالر مصرفوي چې ټرمپ سره وګوري، ولې نه مصرفوي چې پوتین سره وګوري، ولې نه مصرفوي چې د چین له ولسمشر سره وګوري. داسې د څه لیدلي چې ته پیسې مصرف کړه چې زه له هغه سره ووینم، د یو هیواد مشر د بل هیواد د مشر لپاره. یعنې دا څه معنا؟ دا خپله د امریکا په قدرت باندې دلالت کوي چې امریکا قدرت لري، امریکا قدرتمند ده، او دوی په عمل کې ځینې کړنې ترسره کولی شي، لکه دا اوس چې زلمي خلیلزاد ویلي چې موږ امنیتي څار کوو د افغانستان په فضا باندې، تاسو سره په مرکه کې ویلي، او دا دې لپاره کوو چې موږ دلته خطر احساسو. اصلا خطر څه ده؟ خطر دوی خپله جوړوي، خطر د دې لپاره جوړوي چې خپلې کړنې ته مشروعیت ورکړي. نن چې دغه الوتکه د بي پلوټ الوتکه موږ په فضا باندې ګرځي، دا دې لپاره ده چې دی همدې ته مشروعیت پیدا کړي. مشروعیت څه پیدا کوي؟ وایي چې په افغانستان کې تورستي ډلې دي، یا مثلا وایي چې په افغانستان کې داعش ده. داعش څوک پیدا کوي؟ داعش د خپله پیدا کړی. ولې پیدا کړی؟ چې تر څو په منطقه کې لاسوهنه وکړي. یعنې امریکا زور لري چې کار وکړي، خو د دوی ستونزه دا ده چې خپل زور ته څنګه قانوني مشروعیت ورکړي. نو دغه کړنې چې دوی ترسره کوي دا خپل زور ته قانوني مشروعیت ورکوي. دا څه چې په نړیواله کچه تاسې سازمانونه وینئ، مثلا د لاهي محکمه وینئ، دا هر څه وینئ. ګورئ امریکا کولی سو چې ظاهر قدیر ونیسي، امریکا ته بوزي، ولې کینیا ته بیایي، ولې هلته محکمه کوي، بیا بیا له هغې نه امریکا ته انتقالوي. دا د دې لپاره کوي چې هغه خپل زور ته قانوني مشروعیت ورکړي، چې دا یوه قانوني پروسه ده چې مونږ طی کړه، دا عمل ته ووړه، یعنې له زوره استفاده نه کوو. نو اوس کله چې مونږ وایو چې امریکا اوس افغانستان ته راځي، دلته د معدنو قرارداد بحث مطرح کوي، د باګرام د اډې غوښتنه کوي، د نظامیانو غوښتنه کوي چې غواړي دلته نظامي حضور مونږ ولرو. دا د همدې لپاره ده چې امریکا سیمې ته ښیي چې مونږ قدرتمن یو، دلته اوله خبره مونږ کوو، هغه څه چې تاسې فکر کوئ نه دي سوي. ډېره زیاته مننه کوم، بخیر سلامت اوسئ. ته بس به راټول کړو ورو څمکنایي صاحب، فکر لارې چارې د افغانستان لپاره څه دي چې حداقل په 2026 کې داسې یو ګام پورته سي چې هغه له امریکا سره د اړیکو په برخه کې یو لوی ګام وي، حداقل دغه بندیزونه یو څه رانرم شي، د افغانستان پیسې خوشې شي، په خلکو باندې دغه لوی اقتصادي فشار کم سي. بله ورځ هم امریکا یو غټ مقدار پیسې ورکړلې نړیوال ته چې دا بشري مرستو کې مصرف کړي، خو د افغانستان یا امن لپاره باید نه وي. دغه رقم دریځونه حداقل مات سي. 2026 به یو پیلامه وي، ورو ورو به راتلونکي کلونو کې هغه فصل راورسېږي چې امریکا په رسمیت وپېژني افغانستان حکومت. اول خو 2026 کال به عادي کال نه وي، په دې کې به لوی لوی پیښې رامنځته کېږي، حتمي او ضروري ده، لکه د اوکراین جګړه پای ته رسول،
همداسې که امریکا په ایران باندې حمله کوي نو په صورت کې به چین په تایوان حمله کوي. نو همداسې ممکن د پاکستان او د هند ترمنځ حتی تر اتومي جګړو پورې دا موضوع راپورته شي، ځکه د تورې نقشې مسله لا تر اوسه پورې ژوندۍ ده په نړۍ کې. نو دغسې مسایل ډېر رامخته کېږي، خو مهمه دا دی چې په دې هڅ کوټیټو کې موږ هم افغانستان هم یو څه ځایګی لري، ښایي پې تاثیر او اغېز ولري. خامخا پې لري، ځکه که نوره هېڅ نه وي اقتصادي خو پې لري، ځکه دا اولین مسله ده. خو بیا هم د هغسې خطرونو نه موږ په امن کې یو چې هغه لکه د دوی چې ورسره ښکته پورته کېږي نړیوال. خو خبره دا ده چې اوس موږ ته څه کول پکار دي په دغه وخت کې چې موږ ته کول دا دی چې موږ د شرق او غرب سره دواړو سره موازنه وساتو. موږ داسې ونه کړو لکه اوس د تېر هغه کې کله چې 14 د اګست اسلامي امارت ډېر ښه اقدام وکړو، ځکه ټرمپ یې ډېر ناراضه کولو، بغارې به ویلې چې زه د نشم لیدلی چې ما په موټرو کې د نوره خلک سپاروي که نه. اسلامي امارت دومره ښه ډیپلوماسي وکړه چې دغه یې راوړو د لمنځنو دپاره یې په لویه خیمه کې مو ولمنځلو. یعنې څه ضرور دی چې موږ دوی سره ځنونه په داسې وړو مسایلو باندې موجه کوو، در حاله کې چې موږ ډېر لوی کار کړی دی که نه. نو د دغې په څنګ کې لکه څنګه چې دوستانو وویل موږ باید د نورو هیوادونو نه زده کړو، د امریکا سره د نږدېوالي کوشش وکړو چې د مختلفو ارسونه وي، هغه هیوادونه چې دوی سره نږدې اړیکې ولري موږ په منځ کې وساتت وکړي، لکه قطر شو، سعودي شو، همدغسې ترکیه شوه، متحده عرب امارات شول. د دغو په ذریعې باندې بحثونه وکړو چې تر څو موږ حد اقل هغه اقتصادي پتنسیال ترلاسه کړو. اوس اول دا مسله ده چې ځینې قانونه دلته په افغانستان کې چې ستراتیژیک قانون په نامه یادوي، زه باوري یم چې دغه به د همداسې ورځې دپاره ساتل کېږي. اوس یو ستراتیژیک قان خو چین د ځان سره لري، همداسې موږ نوره لرو لکه نفت و لکه لیتیوم و همدغسې یورانیوم موږ لرو، دغه ډېر مهم دی. وسپنه لرو، اجیګا کان چې دی ډېر لوی کان دی، دغه ستراتیژیک شوي دي. زه فکر کوم چې په دغه نه موږ معامله د بعضو هیوادونو سره وکړو، خو په هغو معیارونو چې په هغه نړۍ کې منل شوي دي. نو ورو ورو مو دا سره نږدې کوي، ځکه نن سبا کې دنیا د دغه د حقوق بشر او د مسایل چې سره مطرح کوي دا هسې یو تیوري د سره جوړه کړې ده. دلته ګټې مطرح دي چې 1 روپۍ ګټه نه وي درکوي، تو ته د هفتې 50 میلیونه ډالر څه دپاره یې درکوي؟ هغه خو غواړي چې په دې باندې د خپل تسلط وساتي چې په هر نامه یې موږ ته راکوي. نو بل موږ ورته اړتیا لرو. دا د اسلامي امارت ډېره ښه پالیسي ده چې د دوی سره لا تر اوسه پورې په اړیکو کې نږدې دي. اوس د دوحې کې موږ دفتر ساتل دا په خپله د موږ اړیکې جوړوي. فرض کړه د موږ په منځ کې زلمی خلیلزاد تګ راتګ که په هر افغانه وي، که په بندي پسې راځي او که په بل چي پسې راځي، دا د موږ دپاره ګټور دي. موږ د امریکا او د غرب سره د انګلستان سره لکه څنګه چې د دوی سره اړیکې غواړو داسې بې شرک سره وغواړو. بیا اتیاو لسیزو ته ستنېدل دا به د اوسني حکومت یا د موږ د منورو خلکو غلطي وي. ډېره زیاته مننه کوم استاد. یو هغه متوازن بې طرفه سیاست ده چې موږ هیڅ لوري سره نه یو، بلکې په اصل کې ټولو لوریو سره یو، ټولو سره اړیکې غواړو. یو هغه هوښیار سیاست هم کله کله مثلا له امریکا او غرب سره اړیکې ښایي موږ ته ډېرې ګټې ورسوي نسبت دې ته چې موږ ډېر چین او روسیې ته نږدې شو یا ایران ته. هغوی سره که اړیکې موږ نږدې کړو، کنګل او د رسمي پېژندنو د سفر او د ویزې بندیزونه ټول به ختم سي. په داسې حال کې چې دوی موږ ته راکوي خو بیا تر هغه کچې پورې ګټه نه رسوي. په داسې یو سیاست هم فکر کوی سو کاش دا شرق ما و تا لپاره یو بدیل وای. کاش دوی ویلي اوسې شه تا که هر شی چې دې بند دي، هر زیان چې درته د امریکا نه رسیږي هغه زه درته خلا ډکومه، هغه ما سره دا خلا نه ډکوي. اوس روسیې موږ په رسمیت وپېژندلو، خو هغه هم د سیالي د مخې وپېژندو که نه چې امریکا ته دا ور وښیي چې ګوره دوی تاسو مات کړي وي او دا ما په رسمیت وپېژندلو. د هغې د واقعي عواقب خاص نه ول افغانستان لپاره چې موږ وایو. ګورې د ټرمپ کتاب عنوان چې ده هغه وایي د ډیل کولو هنر. نو ټرمپ په ډیل او تجارت باندې ډېر ښه ذهن کار کوي او پاکستان هم دغه کار وکړو چې فیلډ مارشل ورته ورغی، ورته بکسک خلاص کړو چې دغه معادن دي، راځه سرمایه گذاري وکړه. په یوکرین کې خپل دومره سرمایه گذاري چې په جنګ وکړه، اخر ورته وایي ښه معادن به راکې او حساب به دې ما را خلاصوي، بیا به دا جنګ ختمیږي.
همداسې ګوري موږ ډېر نادر معادن لرو چې انټیمني او داسې نور شیان دي چې په اول خو موږ استخراج بند کړی ده. اوس په افغانستان کې د معادن د وزارت 10 که 12 معادن دي چې هغې استخراج مطلق منع ده او په همدغې باندې بحث کول چې دا یو ډېر نادر شی ده چې ټوله دنیا ورته ضرورت لري. دا داسې بالانس کړو چې نورو خلکو هم پکې ګټه وي، امریکا هم پکې خپل منفعت وګوري، خو د دې لپاره رسیدل ټرمپ ته مهم ده. که نه دې نه مخکې ورته یو آفر وکړي، یو شی ورته وړاندیز کړي، هغې نه مخکې به یې ټرمپ ته رسي. او دلته د چینلو باندې کار روان ده. په داخل د نظام کې موږ په دې خبر یو چې ډېر جدي فکر په دې روان ده چې څنګه موږ امریکا سره پلونه سره جوړ کړو، یو پرمختګ وکړو. نو دا ټول اړخونه په ذهن کې نیول پکار ده چې موږ دې ته فکر وکړو چې اول په داخل کې مخکې هم سمکني صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې دلته یو د ولس ته برتر تاویدل پکار ده چې تر هغو پورې ولس او حکومت په خپل منځ کې ملي منافع تعریف نه کړي، موږ تاسو بیا لیدلوری نه لرو چې کومې خواته روان یو، څه غواړو وکړو. نو امریکا سره د ما او تا تعامل به دا نه وي چې نن راویښ سولو، نن هم څه وضعیت ده، سبا ته څه کیږي. نو د دې په اړه باید فکر وکړو چې موږ اوږدمهاله پالیسي ولرو. اوږدمهاله پالیسي د موږ د ولس د بطن نه باید رامنځته سوې وي چې هغه بیا حکومت فقط اجرا کوي. په هغې کې بیا دا ده چې ضرور نه ده چې موږ تاسو دا ټول خپل منځ کې تصمیم ونیسو دا به 100% صحیح وي، خو مسؤلیت یې ټول ولس ته راجع کیږي چې سبا ته که ناکامه کیږي دا به ولس به خپله تصمیم نیولی، ولس به وایي ښه دا کار ونه کړو، راځئ په بله خوا لاړ سو. خو دومره فکر وکړو چې اساس وایي د قافلې په راز کې څوک رواني هغه دوه اپشنې لري، یا هغه به دومره په چټکۍ سره رواني شاته به نه ګوري چې قافله څه سوه خلک څه سولو، یا به هغه په داسې سرعت رواني چې ټول نه زوړ او کمزور نفر په قافلې کې چې په کوم سرعت روان د هغې سره به یو ځای ځي. نو حکومت چې دا فکر وکړي چې دا ولس ټول سره خپل ځان سره واخلي او همداسې پرمختګ وکړو، بیا د امریکا قضیه هم حل کیږي او موږ په دې سیمې کې ځان خپل داسې ثابتولی سو. ځکه چې اوس ټول نه غټه اندېښنه دا ده انقلاب نه بعد د انقلاب پر ضد انقلاب ټول نه غټ خطر وي. اوس خو موږ دا 3-4 کاله د هغې خطر نه راووتلو، خو امریکا داسې یو ابر قدرت ده چې هغه ډېر قدرتونه سره ړنګ کړي دي دلته. او موږ مخکې هم یو وارې د دوی دا د بمونو څکه لیدلی ده، دوی دا نوی جنګ چې ورته وایي چې زر در باندې راځي په چټکۍ باندې بمباري کوي او نظام دې له منځه بیایي، راځئ بیا د دې شکار نه سو، راځئ دغه اوس اشغال مات کړی ده دغه وساتو او دا به په حکمت د سیاست باندې ساتل کیږي. ډېره زیاته مننه کوم. خیر و سلامت اوسئ. روسۍ د خیم تاسو لپاره احمد زی صاحب مهرباني. ګورې امریکا هغه پالیسي چې په 20 کاله جګړه کې تعقیبوله، کله چې دوی له افغانستان وویستل سو، اشغال پای مو همغه پالیسي اوس هم تکراري، یعنی اوس هم پر مخ وړي، خو د فشارونو له وجې، بندیزونو له وجې. ګوري د وینزویلا د ولسمشر نیولو یو علت دا و چې د له ډالرو استفاده نه کوله. د امریکا د اقتصاد جدا اقتصاد جوړو، ایران، روسیه او چین ته ډېر نږدې و، یعنې په امریکایي محور کې نو غوښتل چې نړۍ سو قطبي ته لاړه سي، مونږ په دې شکل حرکت وکړي، یعنې هغه محور کې ځان خوده. نو اوس دغه څه چې امریکا نه غواړي چې د دوی د ډالرو نه جدا تجارت وسي، د دوی د اقتصاد په محور کې د څوک نه اوسیږي، یا هغه سمت د ډېر نږدې بیا داسې هیواد چې هغه په جنوبي امریکا کې موقعیت لري، جنوبي امریکا په شمال کې البته موقعیت لري چې امریکا ته ډېر نږدې ده، نو دوی ته یې منلو نه ده. اوس اوسنی حکومت چې کله جوړ سوی ده دا هم د امریکایي محور یا د نړیوال نظم نه بهر ده. اوس که چیرې مونږ په کور دننه وتوانیږو چې ځینې کړنې ترسره کړو تر څو په کور دننه هغه کسان د امریکا کې چې دې ته لیواله دي چې د اسلامي امارت سره تعامل وکړي هغې ته مواد په لاس ورکوو، یعنې هغه مواد داسې په لاس ورکولی سو که چیرې مونږ په کور دننه د نجونو مکاتب خلاص کړو، پوهنتونونه خلاص کړو، میرمنو ته په ځینو ځایونو کې ځای ورکړو، یو جامع اساسي قانون د افغانستان لپاره ولرو، نو هغه ډلې هغه فکر هلته جیږي چې څه مونږ په افغانستان کې غوښتل هغه هم ترلاسه کړه. تاسو ویلې چې بشري حقوق هغه لاسته راغلل، نور مسایل لاسته راغلل، دا چې غټې مسلې دي باګرام اډه دا به په کرا باندې حل کوو، یعنې هغه د تعامل لاره به پرانیستل کیږي، ځکه چې امریکا نه پرېږدي چې داسې هیوادونه دي په رسمیت باندې وپېژندل سي چې هغوی مثلا په نړیوال نظم کې دخیل نه اوسیږي. اوس که اسلامي امارت پر همدې شکل باندې دوام پیدا کوي، پر همدې قسم باندې نظامي، پر همدې قسم باندې مخکې ځي، نو د سیمې نور هیوادونه هم له دې نه رنګ اخلي. سبا هغوی هم دا فکر کوي. په وینزویلا کې هم دا مسله وه، امریکا پر دې ویرېده که نن وینزویلا چې کمزورې ده پر همدې شکل دوام وکړي، سبا نور هیوادونه پر همدې شکل باندې
خپلواکه کیږي د موږ د محور نه وځي. نو اوس که چیرې اسلامي امارت پر همدې شکل باندې په رسمیت باندې پیژندل کیږي، د سیمې نور هیوادونه هم داسې فکر کوي چې موږ هم داسې حکومت جوړولی سو چې له نړیوال نظم نه بهر یې، موږ هم کولی سو چې اقتصادي وضعیت ښه کړو، حکومت هم دوام وکړي او موږ پر مخ باندې لاړ سو، که څه هم موږ له امریکا سره ونه اوسېږو. نو اوس که چیرې اسلامي امارت پر دې باندې کار وکړي چې په کور دننه یو څه کار وکړو، هغه مسایل چې ورته اشاره مې وکړه دا په کور دننه باندې حل شي، نو په دې وخت کې موږ کولی سو چې له امریکا سره د اسلامي امارت پر ځای ملت مواجه سي، ځکه امریکا له ملتونو سره جګړه نسي کولی، هغوی ویش رامنځته کوي، حکومت ځانته کوي، ملت یې ځانته کوي، وایي چې موږ له ملت سره یو، په حکومت باندې فشار واردوي. که چیرې موږ وتوانېږو چې دا کړنې ترسره کړو اسلامي امارت، نو په هغه صورت کې به د حکومت پر ځای ملت له امریکا سره مواجه وي، چې بیا به امریکا مجبور یو هوکړې ته به د اسلامي امارت سره رسیږي. خو څومره چې اوس موږ له اسلامي امارت نه معلومات لرو، اوسني حکومت نه معلومات لرو، بل خصوص په اسلامي امارت کې د شیخ صاحبانو چې قدرت هم د هغوی پر دې لاس کې ده، زه پر دې باور یم چې هغوی د امریکا په مقابل کې یو قدم هم نه شاته کیږي، او پر همدې دریځ باندې چې اوس ولاړ دي پر همدې به درېدلي پاتې کیږي. ډېره زیاته مننه کوم احمدزی صاحب، استاد حسین کنایي صاحب، ډېره زیاته مننه. عزتمندو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو د خدای په امان.